ښکلی شو ډېر جانانه شو او دومره سخته ګرمي وه که نه. راغلو د جوارو پټي ته. تاسو دې ته مونږ وږی وایو او جوار ورته وایو چې کله دانې شي نو تاسو ورته څه وایي؟ دا چې دوب کې په هغه شي که هم که نه. ټولو ملګرو ته سلامونه. د خیره باران وریږي په خیر خیریت باندې. خیره موسم ډېر ښکلی شو ډېر جانانه شو او دومره سخته ګرمي وه که نه او د الله تعالی په شان هېڅ کمی نشته دی. دا د پشته باران وریږي چې کوم کوم ځای باران دی ملګري کمنټ کې ووایي. ماشوخېلو کې خو ښه زبردست باران سټارټ دی. کوم کوم کلي کې باران وشو نو څه تصویران ویډیوګانې جوړې کړي شیر کوئ مورې ضرور مونږ سره ښه. په تیز سیلیم چلی او ښه مکمل تیز باران دی مکمل تیز. ها څنګه یې مامو؟ بدخه پکې خوشحاله یې ښه نه نه؟ خلک څه وایي یو بادرو هوا پکې ډېره تیزه ده مامو هوا. وګوره دا ته کوم ځای نه راغلې لکه؟ تیز باران دی. نور څه کوئ؟ د اصغر مامې دکان کې ولیدو دا ووایي ښه د کلي دکان او زه بس حجرې سایډ ته حجره کې به نور ماحول یې جوړ کاټن دی بدل کو والله چې ښه بس یو د خیر حجرې سایډ ته بس باران ودرېدو بس سرو وتو بهر سرو دا سوداګر. 1 hour later. ملګرو کپڑے مې چینج کړي هغه ټولې لوندې شوې وې د خیره او بس باران ودرېدو او ان شاء الله تعالی ملګري راغله ګپې شپې به لګو ټول ملګري ولاګ ګورئ یوسف نه را روان دی چابي وروړي بس دننه ځو. باران بیا د خیره سره سټارټ شو. ها ښه شي وزره دغه رنګ یې څه په ګاډۍ ودرو. ویری ګوډ د غوړو ټیم پسې دا ټایم روان یو غوړو ټیم رالو بیا راځو. ترسکون چولې کچالان سموسې هم مونږ را واخیستې دا ټایم واپس روان یو او باران ډېر تیز دی. چویلم سامان روړو اوس پټو ته ووتو لږ وږي را ماتو وږي به هم ځان ته سره کوو او بیا به چای ورسره څکو. دې ځل نه دی ماشاءالله خلکو دې ځل له ګورې مونږ ډېرې زیاتې بټۍ واچولې ښه هر هفته مونږ د وږو بټۍ اچوو. راغلو د جوارو پټي ته. تاسو دې ته مونږ وږی وایو او جوار ورته وایو چې کله دانې شي نو تاسو ورته څه وایي؟ ولې دا خبرې وږي را ماتوئ یې ولې کرامه جات ته به څه کوې؟ نه راشي شابه زه پکې ګورم اوچولي دي اوچ دي دغه بس کرامته یاره چې هر ځل راشو ماشاءالله کرامت وږي را ماتئ وږي لکه اوس ما را مات کړه دا کرامت نه یې را مات کړي ورځې وږي م را مات که د خیره سره واپس روان یو اوس په بټۍ اچو مونږ ورته بټۍ وایو تاسو ورته څه وایي کمنټ کې ووایي راته شاکر او کرامت هم را روان دي په موټر سایکل باندې دواړه را خوشي دي
جی مونږه خیر وږي روړ او بس اوس په چای اوس کو غینه بعد مونږه بټه اچو او اسمان بالکل مکمل غریږي نور هم وروته کرامت پر راشد خیر هغه به تاسو سره زمي لو کومه خان یو شپې راغلي یہ سب سموسے واچوا دغه نه دا ډیر شی دی نن موسم مکمل کولې دی زبردست دی یخ موسم دی بس سموسې مروړي بیا مرګري ورته ګوره نه ډیر مرګري ګوره سموسې روړي او کچالان او چولې ورسره نه روړي نو ځان لای کچالان چولې را لای او سموسو باندې اچھا وای ځانته بیا ډیر خوان کوي ښا رضوان لګیا دی خشاک ماته بټه د پاره بټه ورته اچو گزاره آرام څنګه ویلو کنه چې کرامت را روان دي دا د خیر سره رو رسیدو او چې ور باندې سپیشل کم پکوړې سموسې زلوبه کچالان بټه تیار ده قربان دا والا ها نیم کپ ځان ته چې کډه کچې بادام د لپریخي دا ګوره سموسې پکوړې او دا نمک پاریم د لپریخي دا و ابل وی دا ور یا سي او هو رضوان هم پکې راځي لانچ پکای پروازي سټافونه کړی نه کنه دا چې دوب کې پاغه شي کنه کنه تلک صبر وکړه دا اور خبر روزي کنه دین نو لندن نو ور پکې سي توکا پیږي سپین کا بدل تکي رمرا چا امرا غاړو اس مونږ ورته خیر سره ناشي وګیم خرو کته شپم لګاو اجتماع کې چې ګړي حرکت کرامت هم ناشته رضوان هم ناشته اذان سٹارټ شو اذان A few minutes later. زومي کا بس اس میں وګي ہے لاس کې نو آی کنه چې دغه ځای روانو بیا وړه وګي چې هر څمونګه اوکرل اوزو بازار سیټ ته بازار نه بچ کن راوالو نور څه سودا خبر راوالو به وزن لدل ته په خپل د دې خپل خواندي بیا د شپې د دې کرا الله دې خیر کوي الله دې خیر کوي راواله بس کډک کچې بس کرامت راځي پورا مولا ګولو د خیره او بس چکن ورچاو چکن هم راواخست هغه لږ زر پخېږي نو ښه وي او بس پیپسي مو ورته څکو او ډېر ملګري وایي چې په ګس لاس اوس کله نو بس په خلاص مې اوس موبایل نیولی دی خو دا اوازونه دا پکې ولې حل کېږي نه څه په ځای خوني لږ بس مانه سړی ټولو ملګرو خو ولاګ وکتو بس لږ شانتې ولاګ پاتې دی خوراک ته کېناستو د خیره سره نو چکن ډېر ښایسته سور شو ډېر زبردست چټني هم ځان له کړې ده ټماټر دي ورسره کولډ ډرنک دی او بس انشاءالله تعالی خورو بیا به هغې نه بعد تاسو نه اجازت هم غواړو که اجازت مې نه وانخېستو نو پوه شئ چې ولاګ اینډ دی